پر ولسمشر غني د امریکا فشار خپلې وروستۍ حلقې ته ورسید. د ټولو نه وړاندې زموږ شاندار ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن کلیک کړئ. پر ولسمشر غني د امریکا فشار خپلې وروستۍ حلقې ته ورسید. د زلمي خليلزاد هڅې تر څو ګډ حکومت ته زمینه برابره کړي ناکامه شوې. د تحلیف پر ورځ بیا ولسمشر غني وننګاو چې باید د ملي یووالي حکومت پخوانۍ نسخې ته ادامه ورکړي، اما ولسمشر غني ونه منله او د لوړې مراسم ترسره شو. ولسمشر اشرف غني ته قاضي القضات لوړه ورکړه او خپل سیاسي تعهد یو ځل بیا نوی کړ. خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر راتګه ورسېده. پامپیو د جانکیري پر قدمونو پښه کېښوده ولې تر منزله ونه رسېدلو او هڅو یې کوم ځای ونه نیولو. ډاکټر عبدالله د خپلې سیاسي سهم او قلنګ لپاره د امریکا او سیمې هیوادونو د استعمال ښه وسله وګرځېده. ایران او روسیه یې د فدرالي حکومت لپاره کاروي، پاکستان یې د سیاسي بې ثباتۍ لپاره کاروي او امریکا یې د ولسمشر اشرف غني پر وړاندې کاروي. اما د دې ټولو باوجود ولسمشر اشرف غني د جمهوریت او ولسواکۍ بقا لپاره د ټولو توطیو پر وړاندې ولاړ دی. ښه مو یاد شي چې 2019 کال کې ډاکټر عبدالله د حمید کرزي پر وړاندې ماتې وخوړه او جانکیر یې راوغوښتلو چې د کرزي له سخت مقاومت سره تر مخ کېدو یې پښې له افغانستانه سپکې کړې او ډاکټر عبدالله د هجران درد زغملی پاتې شو. 2014 کال کې ډاکټر عبدالله بیا ماتې وخوړه او جانکیر یې یو ځل بیا راوغوښت تر څو یې د نجات بیړۍ پر مخ یوسي. هغه مهال نو اشرف غني د یو کاندید په توګه ونه توانېده تر څو د سیاسي قلنګ مخه ونیسي، ځکه د ګډ حکومت طرحه پرې وتپل شوه. دا ځل 2019 کال ټاکنو کې ډاکټر عبدالله دریم ځل لپاره ماتې وخوړه، اما د خپل سیاسي عادت له مخې یې د هیواد پر داخلي چارو کې د پمپیو پښه ښکیل کړه تر څو یې سیاسي نازونه او اداګانې پر ځای پاتې شي. خو دا ځل ډاکټر عبدالله د ولسمشر غني له سخت مقاومت سره مخ دی. امریکا خپلې ټولې هڅې د ګډ حکومت له تشکیل لپاره ترسره کړې خو بریالۍ نه شوه او اخر یې د خپلې سیاسي نانځکې خوشحاله ساتلو لپاره پر افغانستان د خپلو مرستو د کمښت بټن ووهله. دلته خبره د نانځکې د سیاسي قلنګ ده، که ورته ورسیږي نو بیا هر څه سم دي او که ورته ونه رسیږي نو بیا له خټو ځان ته قاضي القضات هم جوړوي او له اوداسه پرته خپل ځان ته قسم هم ورکوي. تر بلې ویډیو مو پر لوی خدای سپارم، سوکاله او بریالي اوسئ.